په دې ځای کې چې کوم دی انور علي خښتې کوزول شروع کړل، زه ورته دې سیټ ته ولاړم، انتظار مې کوه، ما ورته ویل زر زر کوه چې په نور میټیریل پسې لاړ. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن مې بل پارټنر رنګ وکړو، ما ته ویل زر روز او ډایرکټ موټرسایکل ته خېږه. بس ډایرکټ ورسره موټرسایکل ته راوختم او ما ورته ویل چېرته ځې؟ ویل راځه د خښتو باټۍ ته ځو په ځو، ډېر سامانونه موږ د پاتې دي ویل هغه اخلو. ما ورته ویل څه پکې؟ ویل زه په خپل کور کې یو دیوال جوړوم، ویل چې هغه را سره جوړ کړي. ما ورته ویل بالکل بېغمه شه، ټینشن مه اخله، بس ځه په وړاندې چې کوم ځای ته ته ځې زه به هم د سره ځمه. نو بس تر دې چې موږ بدرګۍ بازار نه راوختو، دې خوا بدرګۍ کالج ته راورسېدو چې په کوم کالج کې ما FSC کړې ده، تاسو لیدلی شئ چې ډېر ښکلی او ډېر مزېدار کالج. اوس چې کوم هلکانو په دې کالج کې پړهیي کړې هغه په کمنټس کې لازمي ووایي. تر دې چې موږ د خیر سره د دې ځای نه راوختلو، دې د خښتو باټۍ ته راورسېدلو، کوم چې زیاتره خلک وایي د چینار کلي باټۍ ده، څوک وایي خټ کلی ده، والله په څه په حساب نه پوهېږم. دلته هم د سړي سره رابطه وکړلو، بس لوډر والا م روغوڅو، جان کاکا دلته کې راللې. بجان کاکا ته مې ویل یار دغه مخامخ چې کوم چانکر خښته پرته ده دغې نه به یو لوډر کلي ته وړو، ځکه چې انور علي به دا په بنیاد کې دا خښته لګوي. بس دلته رالو، ډایرکټ هم لوډر د چانکر نه لوډ کړو، تقریبا 200 خښته مو واخیسته 3200 روپو. نو بس په دې ځای کې بیا ډایرکټ موټرسایکل ته وختو. جان کاکا رانه مخکې تللی و، تر دې چې موږ دلته کې بس د خیر سره اوس په بدرګه کې به سریم رالو. بس دلته کې انور علي سیمټ لوډ کول شروع کړل، تاسو لیدلی شئ چې 4 بورې سیمټ واخیستل او د خیر سره سریم پکې په دې پیدان په دې سایډ باندې کېښوستل او بس روان شولو د کلي په طرف باندې، ځکه چې اوس به دا موږ کوزو په کلي کې او نور میټیریل پسې به د خیر سره ځو. تر دې چې موږ د خیر سره خپل محلې ته راودرسېدو، دلته د انور علي د کور مخې ته ما ګاډی ودرو، د خیر سره انور علي ته خښتې کوزول شروع کړلو. ما مو سره پکې شابه کړی و. د هغې نه پس چې کوم دی جان کاکا ویل چې زما په خپله کورونو کې کارونه دي، انور علي ته ګاډی وچلو، لاړ شه ځان له نور میټیریل راوړه. موږ ورته ویل بالکل ټینشن ماله، بس انور علي لوډر ته کېناستو، د دې نه پس موږ روان شولو. اوس به د خیر سره موږ چې کوم دی نو شګه اخلو. شګه د خیر سره دې ځای ته دې سټاک ته راورسېد، ده راته ویل پوره په 2000 روپۍ لوډر دی. بس موږ ورته ویل بالکل صحیح ده. د مالک سره د خبرې کولو نه پس چې کوم دی موږ د دې خوا ته د لوډر طرف ته واپسي وکړو، لوډر هم را ریوس کو. لوډر را ریوس کولو نه پس د خیر سره دلته انور علي شروع وکړه، بلچې ور چولې شروع کړل او ماته هم دلته کې بلچه ایښه، بس بلچه مې چوته کړو، شروع مې وکړه. چې کله لوډر ډک شو بار روډ ته راووتم، ده ته مې اشاره کوله مل په ارام سره راواوړه، ځکه چې روډ دی هسې نه چې اکسیډنټ خدای نه کوی شي. نو بس دې خوا ته چې بیا د کلي طرف ته روان شو، تاسو لیدلی شئ چې موږ کلي ته ور خیر سره نږدې شو. دلته به زه خپل ولاګس ختم کړم، ملاویږو را روان ولاګس کې. الله